سلامونه. دا کلاشیکلا ضلع ده. دلته دا سکول چې کوم دی په دې سکول کې دا د یو افغان کډوال دی. دا کوم چې زما پر څنګ ولاړ دی دا د سکول پرنسپل دی. دا افغان کډوال دی د کیو آر کارت هولډر دی. او دلته چې کوم د دوی په سکول کې دي ټیچران ځایي پښتانه یا ځایي لوکل خلک او کوم طالب علمان چې دي یا زده کوونکي چې دي هغه دواړه دي میکس دي تقریبا 40% چې دي هغه دغه دي افغان کډوال دي 60% لوکل خلک. اوس خبره دا ده کوم چې د کډوالو د ستنېدو خبره ده اوس د دغه ماشومانو پلرونه ای سی سی کارت هولډر یا د پیو آر کارت هولډر دي. ای سی سی خوا دي د نیولو یا ګرفتاریو عالم موږ تاسې ګورو دا د ټولو علاقو کې. اوس د دغو ماشومانو د مستقبل خبره دغه ماشومانو تعلیم نیمګړی پاتېږي. نو زه یوه خبره کوم د هغو ادارو د هغو قوتو څخه خاص کر چې د ومن رایټس د بشریت دپاره دعویداري کوي په افغانستان کې تعلیم غواړي او هلته دا پابندیانې لګوي چې تاسې تعلیم ته اجازت نه ورکوي کېږي بلکې دلته نجونې او هلکانو تعلیم د خطرې سره مخامخ دی. نو نن تاسې ولې پر دې باندې چوپ یاست؟ که ومن رایټس دی که یونیچار دی که آی او ایم دی که یونایټډ نیشن دی که نور کومې خیریه ادارې دي نو په کار دا ده چې تاسې خپل د منشور او خپل آیین ته وفاداره واوسېږئ. کم خبره چې تاسې په افغانستان یا په نورې نړۍ کې کوئ د حکومتو سره اختلافات ساتئ نو دغه د بشریت برخه نه ده. نو په کار دا ده چې تاسې خپل پر پالیسۍ او خپل پر منشور باندې او دا د نن سبا پر حالات باندې د سره غور وکړئ. مننه.